نیوز پری چینل لیدونکو سلام وخت مو په خیر ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته د افغانستان صادرات تیرو دریو میاشتو کې 15 سلنه لوړ شوي د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې دغه هیواد صادرات د 1400 مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې 15 سلنه لوړ شوي دي دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان صادرات د هوایي دهلیزونو او ځمکني ترانسپورټ له لارې چې ریل پټلۍ هم پکې راځي د تیر کال په پرتله ډېر شوي دي د صنعت او سوداګرۍ وزارت د 1400 مریض کال لپاره د 2 میلیارډو په ارزښت د صادراتو هدف ټاکلی د 2018 کال لپاره وړاندوینه دا وه چې دا هدف به 1.5 میلیارډ ډالر وي خو د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د لګول شویو بندیزونو په پایله کې دا وزارت ونه تواني د خپل ټاکلی هدف ته ورسیږي د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایاند فواد احمدي BBC ته وویل د کرونا وایروس د خپرېدو له امله په راپورته شویو ستونزو سربیره هم د افغانستان صادرات د روان کال په لومړیو میاشتو کې ښه وه نوموړی وایي د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې هڅه کې دی چې د روان مالي کال تر پایه د صادراتو کچه تر 1 میلیارډ ډالرو ډیره شي په ورته وخت کې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د 1400 مالي کال له پیل څخه یعنې د 1499 کال له مرغومي د سږ کال تر غویي میاشتې یعنې له 4 تر 4.5 میاشتو د افغانستان د صادراتو کچه له 280 میلیونو ډالرو څخه زیاته وه بل لور ته د عامو خلکو لخوا وسله پورته کول ولسي جرګې وایي دا چاره باید د قانون په چوکاټ کې ترسره شي د افغانستان ولسي جرګې ډیری غړو په یو شمېر ولایتونو کې د عامو خلکو لخوا د وسلو پورته کولو په اړه اندېښنه ښودلې او غوښتنه یې کړې چې دا چاره باید د قانون په چوکاټ کې ترسره شي د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو لاسته د ولسوالیو تر لوېدلو او جنګ جګړو تر تودېدو وروسته د افغانستان په شمال لویدیځ او ختیځ کې یو شمېر خلکو وسلو ته لاس کړی او وایي د نظام په ساتنه کې د حکومت ملاتړ کوي خو د دوشنبې پر ورځ د افغانستان ولسي جرګې زیاتره غړو دا چاره د خپل سرو ملیشو جوړېدلو بلله او د دې بهیر د راتلونکو ناوړه پایلو په اړه اندېښنه وښوده ولسي جرګې همداراز پرېکړه کړې چې دفاعي او امنیتي کمیسیون به د عامو خلکو لخوا د وسلې پورته کولو ته قانوني بڼه ورکولو لپاره یوه طرحه چمتو کوي ولسي جرګه کې د فراه ولایت د خلکو استازي بلقیس روشن د دوشنبې په ورځ عمومي غونډې ته وویل دا د خلکو پاڅونونه او وسلوال چې په تصویرونو کې ګورئ ویرونکي دي دا هماغه پخوانۍ ملیشې دي د ازمویل شوي بیا ازمویل خطا ده که هم خلک راپاڅېږي نو بیا ولسي پاڅون دی او له خپلو سیمو به دفاع وکړي خو دا په یاد ولرئ چې د ټوپک سالارانو وسلوال کول به یو ځل بیا افغانستان کې د وینو تویولو په معنا دي لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره